داسې کېده نو ډېر غلط کار دی وکړو دادا، ډېر غلط کار دی وکړو دادا. نه یاره دشمني ښه چیز نه دی، دشمني ځان له نه ګورم. او واړه نو ما غټې ما ویل په سټام به دې ګوته ولګوم، ټول جایداد به دې ځان ته کړو، خو سر خوړلي وشلولو. یا لکه دا څه بنګم جوړ کړي دي یاره. په خدای باشي او په تا باشي، ته خو دروغ نه وایې ګنې تا ته خو پته ده چې زه سړی لوړ تېرې که نه لوړ تېرې ته دا پرېږده، ته په خدای اعتبار کوې د دنیا څومره چینلې دي که نه، په دې ټولو چینلو مې اورېدلي دي او په دې خپلو ګناهګارو غوږونو باندې مې اورېدلي دي. ما په یقین نه دی کړی، اوس هم در باندې یقین نه کوم، خو اوس در باندې کوم. که مولا دې مولا مې څه وایه قومي دغه اسامبلی ممبر کې هم زه ورته ښودلی اچوم دا چا په ګوته کوم ورته. نو خو ځکه خو غضب دی چې خبرې ته غوږ نږدې درته خبره کومه. دا ټول شرارت چې د چا دی که نه هغه بکو خان دی. شنې د پی اوبه یاره وایم زما د زړه خبره دې وکړه، زما د دا اوس پاسه او لاړ شو او کور کې به دې ووایې که نه چې وایې شین د پی او چای پخې که ښه مزېدارې ځان سره راوړه چې دلته دواړه رونه ورته کښېنو ښه په بر بیټې وڅښو. ځه ته پاسه هلې د خیره. نو ګینه زه به خپل کور چای پخوم. نو چې اوس ورندار دی په کور کې نشته او ورور کره تللی دی، نو زه چی چای وکړم؟ کم مولای خمبیره کې په کور کې چای پرتې وي، درې ورځې پرتې لاړ شم یخې سړې وي ګرمې کړم او چې مېلمه ځلمه راشي نو ورته یې راوباسم. د راوړو هېڅ څوک نشته چې دله بار راوړي که نه، مسله دا ده که نه. زما مطلب دا دی که نه، خبره درته کوم داسې چل دی که نه، خوښه دې نه ده چې در باندې 1 کروڑ روپۍ وګټم. کروڑ روپۍ؟ کم دی وایه کروڑ روپۍ وایه؟ ویم لکه د خرګوش دې غوږونه داسې بروک ودرېده، ما پلا دې کار که پیسې ته د ټینګې نه کړ. ویم لالا که 1 کروڑ روپۍ دې را باندې وګټلې که نه، نو ټول عمر به د غلام یم غلام، او بله تا ته خو بیا پته ده که نه چې زه سړی او بالکل راته پته ده، بالکل راته پته ده چې نور خو ګیدړې خو زما د پاره شیرې او ځکه شیرې چې خور دې ما سره ناسته ده، ګینې تا ته وګورو. ویم ټوکې کوې که نه؟ یاره وایم سر رابړي د خدای نیکبخت. رحیم پیژنې د غمګین زوی؟ دا غمګین څوک دی وایه؟ دا د رحیم پلار دی که نه. دا راته ووایه چې رحیم او غمګین خپلو کې څه کېږي وایه؟ دا نیکه نمسې. نو وختي خو دې ویل پلاره چې پلار او زوی دي. نو ځکه خو وایم که نه چې مولا دې د ټینک لاندې راوله. څه وایې؟ خدایه پاکه چې بدن دې لږ مضبوط شي که نه، ټینک لاندې چې راشي که نه بدن مې لږ نورم طاقتمن شي. وایه وایه؟ وایم داسې حساب دی چې رحیم 3 بکسې کور ته ډکې ډکې راوړي دي د روپو. زه د ایسوچو نه دا معلومات کوم چې آیا دا خبره صحیح ده او که نه ده، او که دا خبره صحیح وي به د شپې به ورشي د خیره سره او 1-2 بکسې ترې اوچتې که نو نیمې ستا او نیمې زما، بس ختمه خبره ده، خو څوک دنه خبر نشي. وایم اول د تاڼېدار نه تپوس وکړه چا درته دروغ نه ویلي. زه دومره کم عقل خو نه یم که نه، کوم اولاد دی. همدا وایې که نه، که خدای دې چېرته مالداره کړي. وایم د زړونو حال خو هغه پروردګار ته معلوم دی که نه، خو یا ته به داسې کار وکړې که نه چې لاړ به چې کور کې به 1-2 چرګان سره کړي او دلته به یې راوړې 2 رونه به ورته کښېنو، ته به راته ګورې او زه به چرګ خورم. نو پرېږده چې جنتي شي او ایمان دې نصیب شي. دا صبر ډېر ښه شی دی چې یو سړی روټۍ خوري او بل ورته ګوري او دا صبر وکړي، نو پوه شه چې ډایرکټ به جنت ته ځي. دا ستا دپاره وایم او دا دعا کوم پروردګار ته، یا مولا د دې خور نه خلاص کړي. بس ته وایې امین 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 امین. دا دې څه وویل؟ همدغه خبره درته کوم که نه چې ایسوچو ته ورځم چې دا معلومات دله وکړم. نو داسې کار وکړه ته داسې ده او زه به چې دی ایسوچو د تاڼې ته ورشم. پاڅېږه نورې خبرې پرېږده، نورو خبرو هسې سر خوړلی دی. یا الله ته پکې خیر واچوې پروردګار. خیر نه بعد کروڑو پکې واچوه. وای خورې داسې جینۍ مې دله کتلې ده چې په دې غونډ کلي کې مې داسې جینۍ اړو لیدلې نه ده. بیا خو راته ترورې زر کور ښیه چې لاړه شم. اوې مالداره خو دي که نه؟ وای د لارو موټرو خاوندان دي، بلا جیداد دی. وایم د چا جایداد دی؟ وای دا خو بورکه په سر درو راغلی دی نه،
واوړه را واوړه ببو یاره نانا تړیا مشي بور کا په سر ترور کم اولادي لوی شي خات شي اکو خانه څنګه ښه نیمه که نه وایم چې د ګلکان مور ته ګورم که نه ورځ تر ورځه مانده کېږم که مولا یې تا بیا خیرې شروع کړې ووایم لالا ته وا د خدای نیکبخت یې زه دا وایم مولا دې د بل خاونده که او دا وایي ته خیرې کې یا اکو خانه وایم بور کا په سر ترور تا نه قربان تا نظر خدمت وای خدمت زویره مې دله رشته وکته د لارو موټرو خاوندان دي مزې به کوئ مزې وای مزې به کوئ مزې ای بور کا په سر ترور دا کم رنګ خبرې که زما زوی خو پاګل دی څه شی دی ولې څه پاګل دی نه د ده مطلب دا دی چې که واده م وله وکړو د خوشحالۍ نه به پاګل شي وسې خوند وکړه که نه او کنه الک خو سمدم دی ما ویکو ددو سلام علیکم یا الله شکر دی پروردګاره یا الله یا پروردګاره ډېر شکرونه دي زوی خو مې ډېر په ادب شوی دی مونږ باندې هم دا سلام واچولو ددو ته چا زوی زه دې د نیاز ویم زوی دې بیا د خیره پایه کچې ته وغورځوله برکه په سر ترور ټوکمار دی ټوکې کوي اهو الکان هم داسې ټوکې کوي الکه داسې ښکلې ناوې مې دله کتلې ده چې کم ده زر راوله وسې خوند وکړه هلکه زما زوی خو زما نه دوه ګوتې سیوا وختو لږ صبر خو وکړه که نه وریجې به راوړل غواړي هغه به پخول غواړي بیا به ناوې ډولۍ کې راوستل غواړي زمونږ خو به انګوري د خیره که نه دروغ مو وایه انګور خو به زمای نیا بستای دا دې څه وایي ټوکمار دی ټوکې کوي ځه د بچی زه بس کور کې وده شه داله کوټه کې وده شه د خدای نیکبخته ستړی شوی به هله پاسه که نه که مولادي زر واده وکړي نو نه مال انګور راوله بس بچې ټوکې دې ډېرې وکړې دا برکه په سر ترور به دې څه وي راځه اوده شه راځه بورکه په سر تروره داسې حساب دی که نه زما دا زیبو ډېره زیاته بدي شي دویم ته به داسې کار وکړي که نه زوی مې پرېږده پرېږده زوی مې هغه د جینۍ پرېږده ما دپاره وګوره داسې رشته راته وګوره که نه چې جایداد یې ډېري دولت یې ډېري وایي اکو ستا لا څه عمر دی داسې رشته به درله وګورم چې خوشحاله به او که نه لا خو ککې مککې داسې کار وکړه ونیسئ 1500 روپۍ دغه دي که نه دا 15 پکې اډوانس واله او 15 کم 1500 دې قرضداره شم دا اوس ستا ډیوټي ده خو صحیح ګورې چې صحیح مالداره ښځه یې ښه کړ بس ته بې فکره اوسه خدای دې ایمان ته خیر که کم اولادي